که انسانانو یو د بل زړونه لیدلی سوای نو به د ډیرو دردېدلو انسانانو د سخت ژوند کیسې به مو اورېدلې وای او سخت به ورسره غمجن سوي وای. نو راځي په کار دا ده چې د غمجنو انسانانو زړونو ته سکون ورکو. هغوی که دردېدلي دي هغوی ته موږ قناعت ورکو، د سکون څخه ډکې خبرې ورته وکړو. نه دا چې الله څنګه سختي در باندې رالل، څنګه فقیر سوې، دا غم ولې پر تا رالی، دا غم ولې باید پر تا نه وای راغلی. د داسې خبرو پر ځای باندې تل انسانانو ته سکون ورکوي. که تاسې د خدای تعالی پر بندګانو باندې رحم وکئ، د کائناتو ستر رب پر تا باندې رحم کوي. او که چیرې ته انسانانو ته د سکون پر ځای نورې خبرې ورته کوې، مغرضې خبرې ورته کوې، هغه پر ژوند پښیمانه کوې، ناامیده کوې او ان خدای ناخواسته نعوذ بالله د خدای تعالی له دربار څخه هم ناهیلې کوې، دا بیا داسې نه چې خدای ناخواسته د کائناتو ستر رب جل جلاله بیا پر تا باندې رحم ونه کړي. نو راځئ پر نورو انسانانو رحم وکړو تر څو د کائناتو ستر خالق پر موږ باندې رحم وکړي.